شل جی بی انټرنیټ په 999 افغانۍ. شبکې غلې دي. ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شبکو پر خلاف باندې پراخ کمپاین روان دی. نه دا اوس متعرض یو سکرین شاټ خیم ښه دوی د غلا طریقې ته وسوګو زه ته دوی د غلا طریقه وخیم رواني سلسله خو څه بي کدي سي رواني بس بيخي انټرنیټ استفاده کوو بيخي بندو انټرنیټ کوم تاسو ګورو نن سبا ډېر ګران شوی دی نو هر څوک نشي کولی چې انټرنیټ رسیدګي وکړي ځکه انټرنیټ چې دی اوس ډېر په لوړه بیه دی که ته انټرنیټ فعال یې نو تا نه ډېرې زیاتې پیسې پرې مصرفوي یعنې د هر چا وسه نه کېږي انټرنیټ فعاله کړي. د غلا نوې طریقې ښه داسې طریقې چې ته وایې چې دا والا زما دوست زما دپاره کار کوي زما دپاره خدمت کوي خو دا خدمت نه دی دا غلا ده دا زما دپاره څه ګټه لري. دا غزي ښه انټرنیټ او پیکیج په 1500 روپۍ کلدار باندې غټ پیکیج کې 40 جی بي او 50 جی بي د انټرنیټ وي چې د میاشتې باکسه فالو 80 جی بي نو مخکې خو 80 جی بي مونږ ته مثال په 800 روپۍ ورکول اوس یې 1400 روپۍ ته ختل نو باید جی بیانه بيخي ارزانه شي باید. شل جی بی انټرنیټ په 999 افغانۍ. سلامونه سړي مشه وخت مو بخیر. درنو هیوادوالو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شبکو پر خلاف باندې پراخ کمپاین روان دی. دوی دا خبره کوي چې د مخابراتي شبکو قیمتونه ورځ تر بلې لوړېږي او کیفیت یې ورځ تر بلې کمیږي. نه یې کیفیت ښه دی او قیمتونه چې دي تر ټولو لوړ دي. راځئ د همدغې کمپاین په دوام باندې نن موږ راغلي یو د جلال آباد ښار ته. دلته به له بېلابېلو هیوادوالو سره غږېږو د دوی نظرونه به راخلو چې دوی څه نظر لري. دوی د مخابراتي شبکو له قیمتونو خوښ دي خوشحاله دي که نه. له بېلابېلو هیوادوالو سره غږېږو د دوی مرکې به راخلو د دوی نظریات به راخلو. ملتیا مو وکړئ دا خپرونه تر وروستیو شیبو پورې تعقیب کړئ. بل په کمنټ کې ضرور ولیکئ چې تاسې انټرنیټ شل جی بي انټرنیټ په 100 روپۍ فعالوئ. سلامونه بیا هم سړي مشه وخت مو بخیر. د ټولنیزو رسنیو یو بل فعال ځوان راسره ولاړ دی لال محمد رئیس خیل. تاسې به دا په خپرونو کې لیدلی اوسئ د ده نظر راخلو. سلام سړی مشه. وعلیکم سلام زیل صاحب ښه دی خیر اوسې مننه رئیس خیل صاحب خپله ښه ژوند چارې ښې دي مننه الحمدلله ډېره مننه. دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شبکو په غلا باندې کمپاین روانه چې څو دوی په خپلو پیکیجونو کې لږ زره تخفیف وکړي. ستاسې په اړه نظر څه دی؟ والله زه صاحب ډېره ښه خبرې ته اشاره وکړله د انټرنیټ که موږ تاسو ګورو نن سبا ډېر ګران شوی دی نو هر څوک نشي کولی چې انټرنیټ رسیدګي وکړي ځکه انټرنیټ چې دی اوس ډېر په لوړه بیه دی که ته انټرنیټ فعال یې نو تا نه ډېرې زیاتې پیسې پرې مصرفوي یعنې د هر چا وسه نه کېږي انټرنیټ فعاله کړي او ضرورت ورته ډېر زیات دی. ټول عام ولس ته ضرورت لري انټرنیټ چې باید استفاده یې کړي ځکه نن سبا ټول کارونه زموږ تاسو په انټرنیټ دي. همداسې که غږېږم په تلیفون کې یعنې ساده هغه باندې هم یعنې مصارف یې ډېر زیات دي خلک نشي کولی رسیدګي ورته وکړي.
او کیفیت یې څنګه دی کیفیت نه تاسو راځي یاست بل دا چې کار هم صحیح نه کوي چې ته فارم کې کنه څه در نام داسې ځای شي وخت یا وخت پوره شي کار صحیح توګه نه کوي نو چې ته خپل استفاده پوره وکړي نه کیفیت صحیح دی او قیمت یې لوړ دی قیمت ډیر لوړ دی لږ نه ډیر تاسو غوښتنه لرئ بس زموږ غوښتنه دا ده چې انټرنیټ کې ډیر تخفیف وشي همداسې پیکج دې ډیر ارزانه کړي ځکه چې نه کېږي یعنې خلک رسیدګي نشي کولی چې فعالي آیا کله داسې شوي دي چې تا په خپل موبایل کې پیسې اچولې کریډټ دې اچولی او هغه خود په خوده دستګاه وهلی ده ډېری وخت داسې موږ سره کېږي چې موږ په خپل تلیفون کې پیسې واچوو بیا په سبا باندې هغه نه وي پکې پیسې چې بیا زنګ ورته ووهې وایي تا داسې کومه کڅوړه فعاله کړې وه دا درنه هغه کې کټ شوې او هغه چې موږ پیسې واچوو زنګ هم ورته ووهو چې کوم شی موږ ته فعال یا غیر فعال کړي موږ ته بیا په سبا موږ ته وایي چې یعنې ستاسو دا کڅوړه فعاله کړې وه په دې خاطر ستاسو ته پیسې کټ شوې ستړی مو شي ستړی مې چې څنګه بخیر یې؟ جوړې ښه جوړې خیر اوسه من ښایسته نوم دې راته واخله زما نوم عمران خان ده انټرنیټ خو به کاروئ پیکج خو به فعالوي هو انټرنیټ کاروو کله کله څنګه دا قیمت قیمتونه د انټرنیټ بیخي زیات دي او یو مخ ظلم ده او په دې ډول زیات دي چې بیخي ظلم ده او دا چې باید کم کړي ډېر زیات او کیفیت یې څنګه کیفیت نه راضي یاست کیفیت یې بس ښه ده ښار کې خو د موږ اوسېږو ښار کې ښه وي او دلته ښه دی نسبتاً او دلته ښه ده فقط دا قیمتونه لږ زیات دي چې دا باید راکم شي که نه قیمتونه ډېر زیات دي لږ نه آیا داسې شوي دي چې کله تا په خپل موبایل کې کریډټ اچولی او خود په خود دا کریډټ دستګاه وهلی بالکل داسې کېږي داسې کله کله بالکل کېږي او ډېره مننه کور مو ودان بس تاسو که څه غوښتنه لرئ خو مهرباني وکړئ بس ولس نه دا غوښتنه ده چې لږ باید ټول په دې باره کې وغږېږي چې دا انټرنیټ چې ده دا کم کړي پوره افغانستان کې بیا به دا قیمتونه کمیږي بالکل ټول سره یو شي او په ګډه دغه کمپین پر مخ بوځي او دا یو څه وخت دا کمپین جاري وساتي چې دا ریټونه راکم شي دا یو مخ قیامت ده د نیټ ظلم یې شروع کړی او که همداسې روانې سلسله خو کیسه که داسې روانې بس بیخي انټرنیټ استفاده کوو نو بیخي بندوو ډېره مننه کور مو ودان درنو هېوادوالو دغسې به زه له خپلو نورو هېوادوالو سره به همغږېږو د هغوی نظر به هم راخلو چې هغوی څه نظر لري ستړی مو شه ورور جوړې په خیر یې کراري ده خیر اوسې مننه ښایسته نوم دې راته واخله نوم مې شکرالله دی او د کوم ځای اوسېدونکی د جلال آباد ښار په تلیفون خو غږېدې د مخابراتي شبکو له خدماتو راضي که نه والا وروره راضي نه یو تی نه چې پیسې پکې واچو بس یا کومه کڅوړه فعاله پکې نه وي تاسو کڅوړه فعاله کړې د ایسته ما پیسې کټ کړي موږ ورته کوم یو کڅوړه که پکې فعال غیر فعال کوي که نه غیر فعال نو دا پیسې ولې کټ کوي موږ چې پکې پیسې هر وخت هم پکې پیسې اچولې کټ کوي شل دېرش روپۍ خدمن کټ کوي بیا ورته وایو چې دا ولې کټ کوي بس څه ورسره وکړو او قیمتونه یې څنګه قیمتونه دومره ګران دي چې موږ ورته وس نه رسي موږ غریب خلک یو پوه شئ موږ دې هغې ته موږ وس نه رسېږي چې دې سره ځان برابر دوی باید خپل قیمتونه راکم کړي هو راکم کړي ولس ته یو اسانتیا رامنځته هو بالکل که په همدې شکل خو څه به هم ډېر دوام وکړي ولا که بیخي دوام وکړي افغانستان کې ایسته یې بنده و بیا نه استفاده ایسته به بنده سیم کارتونه به مات کړو نو څه په در خوري بیا ډېره مننه که څه پیغام لري خو مهرباني وکړئ بس دا پیغام هم دی چې شبکو والا ته د انټرنیټونه لږ ارزان کوي خلک ټول غریبان دي وس یې نه رسېږي ورته زموږ خپل اول پوه شئ په افغانستان کې زموږ خپله پوه شئ وس نه رسېږي کارونه هم ډېر دي خو د انټرنیټونه باید کم کړي ډېره مننه کور مو ودان ورور څنګه یې جوړې په خیر یې خیر خیرت ده دغسې مخامخ کمرې ته وګوره ښایسته نوم دې راته واخله نوم مې رحیم الله د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم انټرنیټ خو به استفاده کوئ الحمدلله هو څنګه استفاده د مخابراتي شبکو له خدماتو راضي که نه ولا مخکې خو راځي خو دا څه وخت کېږي ډېر وضعیت یې خراب کړی دی انټرنیټ ګران هم دی ضعیفه شوي هم دی ډېر خراب شوي دی بیخي مطلب به یې جګېږي او کیفیت ورو په ورو ورو په ورو مثال هغه ویډیو نن سبا ویډیوګانې راځي که نه کتل کېږي یا ټیک ټاک به ګورې ویډیو نه پلی کوي بنده کېږي او پیسې هماغه ورځ په ورځ لوړېږي
استاد د میاشتې چې بکسه فالوو انټرنیټ څومره فالووئ تاسو؟ زه چې د میاشتې بکسه فالوم 80 جی بي نو مخکې خو 80 جی بي مونږ ته مثال په 800 روپۍ ورکول اوس یې 1400 روپو ته ختله نو باید د جی بیانه بیخي ارزانه شي باید ځکه وضعیت هم خراب ده د افغانستان حالات خو بیخي بحران سره نږدې دی ځکه خلک په یو اقتصادي ستونزې هم لري او که نه وضعیتونه ډېر خراب بل د مخابراتي شبکو دا ظلم شنو کیسه بیخي خراب شي بیخي ظلم یې راغستی دی بیخي زیاته بل خبر دا چې دغه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر ځوانانو کمپاین روان کړی دی که نه چې د مخابراتي شبکې د انټرنیټ کیفیت ښه کړي او قیمت دې ورته ښه کړي نو دغه کمپاین څنګه تاسو یې ملاتړ کوئ؟ ولې نه کوو بس ټول ملاتړ کوو ځکه چې باید انټرنیټ چې دی مثال یو خو ضعیفه دی او بل نرخ بیخي زیات دی باید نرخونه بیخي ارزانه شي موږ ورته اړتیا او ضرورت افغانستان کې خو انټرنیټ بیخي ضرورت دی زیات کارونه چې بغیر د انټرنیټ نه کېږي او د دې ریټونه باید ښکته شي ان شاء الله چې دغه ستاسو غږ به موږ رسو د افغانستان نه علاوه په پاکستان کې د وخت تیر کړی دی او پاکستان کې وخت تیر کړی دی په هغې ځای کې به هلته خو انټرنیټونه مفت وو مثال 400 کلدارې باندې تا ته 100 جی بي ورکول 100 جی بي انټرنیټ 400 کلدار نو دلته خیر دی 100 جی بي د موږ ته په 400 افغانۍ ورکړي نه چې مثال په 2000 افغانۍ باندې بیخي به اندازې او که نه بیخي زیاتې وو ډېره مننه کور مو ده درنو هیوادوالو راځئ دغسې به زه له خپلو نورو هیوادوالو سره همغږېږو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د شبکو پر خلاف باندې دوی پر ظلم باندې ګډ کمپاین روان دی نو دلته د ننګرهار ولایت بېلابېل اوسېدونکي دا غوښتنه کوي چې باید د انټرنیټ په کیفیت کې ښه والی راشي او بیې باید راټیټې شي ځکه که په دې وروستیو کې موږ وګورو شبکې دي دوی وایي چې شبکو په ولس باندې بیخي بې اندازې ډېر ظلم شروع کړی دی ورځ تر بلې دوی کیفیت خرابوي او قیمتونه لوړوي دغسې به زه له خپلو نورو هیوادوالو سره به هم خبرې کوو ملتیا مو سلامونه بیا هم ستړي مشئ د ټولنیزو رسنیو یو بل فعال ملګری سراج الدین پژواک را سره ولاړ دی له ده سره غږېږو سلام ستړی مشئ پژواک صاحب وعلیکم سلام ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت دې موږ ته راکړو کور رمضان ډېره مننه پژواک صاحب پژواک صاحب دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د شبکو په خلاف باندې ګډ کمپاین روان دی د دغه کمپاین په تړاو تاسو نظر لرئ؟ مننه مخکې دی چې د کمپاین په تړاو ځینې خبرې وکړو لومړی به د شبکو هغه ظلم ته راشو دوی داسې فکر کوي چې دا ولس ټول وده دی او موږ نه څاري ولس چې دی دا ډېر ښه ولس دی که نه تر ډېر حده پورې دغه ولس ټولو خلکو ته مینه ورکوي خو که دا ولس یو ځل په غضب شو که نه نو بیا ولاکې تاسو په ښې ټینګې شي یعنې زما شخصي نظر دا ده چې دوی چې دا کوم نرخونه ټاکي په اصطلاح دا د دوی چې کومه اندازه ده په اصطلاح کې چې دوی مطلب لس ګټي د دې پسې دوی 50 ګټي پکار دا و چې دوی لس ګټلې باید دغه وخت کې باید دوی 9 روپۍ افغانۍ ګټلې وي خو دوی چې دغه 50 او شپېتو ته خبره ورسوله پوه شوې نو انشاءالله دغه ځوانان دا کمپاین به مخ ته وړو تر څو پورې چې دغه شبکې دا غلې شبکې تر څو پورې د خپل ریټونه کې نه باسي تر هغې پورې موږ غلې نه کېږو هغه ژورنالستان دي که یوټیوبران دي همدارنګه فیسبوکیان دي که ټیکټاکران دي ټول دا مبارزه به انشاءالله کوو تر دې پورې چې دا خلک موږ تسلیم نه کړو او همدارنګه دا نرخونه کم نه کړي د دوی له خدماتو راضي تاسو؟ نه دا اوس ته راځي سکرین شاټ ښیم ښه دوی د غلا طریقې ته وسو ګورم زه ته دوی د غلا طریقه وښیم ته ورې کا سکرین شاټ ما ډیلیټ کړی نه ما فیسبوک کې شیر کړو زه چې د ما موبایل کې ګوتې وهلې ښه او خدای شته چې مې کتل او ما ته چې دی یو میسیج راولېږو دا دی زیل صاحب زه به د کیمرې په سترګه وښیم ورته دا میسیج د زیل صاحب چې لیکلی دی ښه ګوره اوکې کې کاږي چې د اتصالات ویډیو باکس کمبو کڅوړه فعال شي ګوره ښه دلته اکثره خلک بې تعلیمه دي ګوره لاندې اوکې او همدارنګه بیا کینسل لیکلی دا په څه خاطر لیکلی ښه دلته چې د اکثره خلک تعلیم نه لري دا کینسل او همدارنګه اوکې نه پېژني ګورنور میسیج پښتو باندې کړی خو دا اوکې همدارنګه دغه کینسل دی په انګلیسي باندې لیکلی دی په دې خاطر باندې لیکلی دی چې دا خلک اکثره په انګلیسي نه پوهېږي خو حتما په دې کې به دا غټه اپشن دا نه وهي دا وړوکی اپشن و چې زه مطلب کیسه ختمه نو دغه اپشن چې و ډایرکټ
یو کڅوړه ته پالېږي بیا چې بېچارهګان 50 روپۍ 70 روپۍ 100 روپۍ چې پکې واچوي یا په قرض یا په نغدو باندې نو هغه بس دوی ته نه وایي د غلا نوې نوې طریقې ښه داسې طریقې چې ته وایې چې دا والا زما دوست زما دپاره کار کوي زما دپاره خدمت کوي خو دا خدمت نه دی دا غلا ده دا اوس ما دپاره څه ګټه لري مطلب دوی ولا راوباسي ولا راوباسي. ځان ته پیسې یا خاید لاس ته راوړي ته کینو که صاحب یو شبکه کې یو ملګري کار کوي هغه د خولې خبرې ما واورېدې چې موږ به 50 شپېته زره نمبر ټولولي او همدارنګه دې کې مو کتل دا 70 زره نمبر یې موږ څنګه کولې دا به موږ راخیستې چې دا میاشتې مطلب 50 روپۍ نیټ پاره یا 100 روپۍ یا 70 روپۍ چې کم مصارف والا یعنې مطلب ډېر پیسې په دې سیمې کارډونو کې نه اچولې زموږ مشرانو په هدایت سره دا موږ څنګه کول دغه 50 شپېته زره نمبر یې موږ څنګه کولې دې ته مطلب موږ دغه خدمات پاره په خپل سره باندې هغه بیچارهګانو به چې په قرض باندې پیسې راواخېستې کاکا لالا پیسې راکړه لسګون سلګون راکړه چې هغه پکې واچوي هغه به خیر دو پسې وهلې بیا چې زنګ ورپسې وویل خو دو زنګ نه جګي بیا یې زنګ جګي وایي دا کڅوړه تا پیدا کړې ده نو بیا څه غیر فعاله کړم که څنګه کړم نو خود که اوس غیر فعاله کې څه پیدا مان خو دې سلګون پکې وه پیسې خو یې سمواله موږ له اکثره هیوادوالو سره وغږېدو هغوی د همدغه مشکل سره مخ هم ول بل د دوی د قیمتونه به اندازې زیات دي د انټرنیټ که موږ وګورو څه موده وړاندې یوه غونډه پرې وشوه چې نرخونه دې راکم شو خو له هغې نه وروسته نرخونه بېرته لوړ شو که نه بالکل زموږ د خپل چارواکو نه غوښتنه دا ده چې په دې غور وکړي ځکه همدغه ولس ته چې شبکې دي همدغه ولس ته چې دلته مطلب آبادي ده ژوند دی خلک دي کاروبار دی که ولس نه نو هېڅ هم نشته دی یعنې مطلب د ولس غوښتنو ته باید چې خبره لبیک وویل شي او که چېرته لبیک ونه ویل شي نو موږ ولس ته سخته نه ده که نور هم وسه ونه شي ټول سیمې کارټونه بندوو کیسه کې نه وي که سیمې کارټ بند نه کړو بیخي انټرنېټ نه کاروو چې موږ انټرنېټ استفاده نه کوو تاسو به څه کوئ بیا ولا د پولو ټک ته به ناست نو به شی کوئ بل کار خو نشته دی نو په همدې خاطر باندې دوی باید خپل هغه معیار هم قوي کړي همدارنګه نیټ د ارزانه کړي زه پته وم چې زه نن دی او سبا نه سبا ده چې نیټ به ارزانه شي هغه ورور انټرنیټي بخش دومره ګران چې حیران مو ورته پاتې شي لیکن په الله کې دا اوس وخت کې وای فای ګان مو پالي کړی دي دا بد تاثیر ور باندې کوي کنه چې دا انټرنیټ به جګي ځکه دونه باندې ګران ورسي لیکن په الله کې ځل ما په کور کې وای فای لګولې ده مخکې څومره تیز کار کوي اوس دا په نیمه تیز کار نه کوي بایل وړه شو خو نیټ کار نه کوي کیفیت ورسره بل خراب بیخي کمزور زه درکښین کوي دا څومره ده ډېره مننه پښواک صاحب یو بل ځوان راسره ولاړ دی د ده سره غږېږو سلام نور ستړی مه شي خیر اوسې وروره څنګه یې ښه طبیعت ښه دی ډېره مننه ښایسته نوم دې راته وکړه نوم مې بابا رضوان صوفي دی په میډیا باندې ټول خلک پیژني انشاءالله د ټولنیزو رسنیو باندې د مخابراتي شبکو په خلاف باندې کمپاین روان دی دغه کمپاین تاسو څنګه ارزوئ دا شبکو والا ټول غله دي وروره یو شبکه هم صحیح نه ده بس چار یو انټرنیټ ګوري ټول غلان دي پوه شوې یو شبکې نه موږ کومه ښه خاطره نه لرو ټول شبکې غله دي وروره تاسو په خپله د میاشتې څومره انټرنیټ فالوئ دا میاشتې کم از کم ما نه 1500 روپۍ ځي پوه شوې کله یو ساعته چې هغه خلاص شي بیا نور همداسې انټرنیټ یې فالو بس پیسې دي چې روانې ټول غله دي بس او کیفیت یې بیا څنګه دی کیفیت انټرنیټ هم صحیح کار نه کوي سلوم دی او بس ټول غلا ته ناست دي نو نیټ فال که بس ټول 2 دقیقې کار هم نه کوي آیا داسې کله شوي دی چې تا په خپل موبایل کې کریډیټ اچولی اوسې او له څه وخت وروسته چې تا کوم بکسه فاره کړې هم نه وي او هغه پیسې درنه وهلې وي دستګاه ولې نه څو ځل شوی دی موږ له زنګ هم وهلی په جواب کې ویلې دا شی دې فال کړی او دا او دا بس ډېرې پیسې وهلې موږ نه هر چا نه همداسې دوی باید د خپل قیمتونه راکم کړي بالکل بالکل دې راکم کړي په د دې په اړه باید غټ کمپین وشي د افغانستان علاوه پاکستان کې د کله ژوند تېر کړی یا په نورو هیوادونو کې کله ورغلی ولې نه پاکستان کې موږ ډېر وخت تېر کړی او په د هغې ځای انټرنیټ بیا څنګه و دا غزي ښه انټرنیټ او پیکیج په 1500 روپۍ کلدارې باندې غټې پیکیج کې 40 جی بي او 50 جی بي داسې انټرنیټ وي او د برحاله 8 جی بي فکر کوم چې په 1.5 روپۍ د که 1400 افغانۍ ورکوي او همداسې دی دلته ډېر شبکې والا ټول غله دي یو شبکه هم صحیح نه ده ډېره مننه کور مو ودان د حکومت څخه غوښتنه لرئ مهرباني د حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې د شبکو والا سره کینې او خبرې وکړي چې دا شبکې چې دی باید ډېر انټرنیټ موږ ته چې دی ارزانه کړي پوه شوې چې ټول عوام ستونزو سره مخ دي د دې انټرنیټ د وجې قیمتونه باید ښه کړي دغه باید خواله راولي ډېر خواله راولي باید حکومت نه هم دا غوښتنه ده ډېره مننه کور مو ودان
شبکې غلې دي د دغه سرلیک لاندې په ټولنیزو رسنیو کې مبارزه روانه وه چې تر څو مخابراتي شبکې د انټرنیټ په قیمتونو کې کموالی راوړي کیفیت یې پکې عموما د افغانستان ډیری ولسونه د مخابراتي شبکو له لوړ انټرنیټ او له کم کیفیت نه شکایت لري په همدغه تړاو باندې موږ راغلو جلال آباد ښار ته دلته مو د بېلابېلو هیوادوالو نظریات واخیستل دوی اکثرو ویل چې مخابراتي شبکې ټولې غلې دي له دوی نه یې پیسې اخیستې دي په همدې ترتیبه د دوی قیمتونه بې اندازې لوړ دي که دغه قیمتونه له نورو هیوادونو سره پرتله کړو نو ډېر سره توپیر کوي دلته دوی 20 GB انټرنیټ په 999 افغانۍ فعالوي نو د دوی غوښتنه دا وه چې په دغه قیمتونو کې د کموالی راشي دوی د په ولس باندې رحم وکړي دوی د خپل خدمات لا ښه کړي او قیمتونه دې ډېر کم کړي په همدغه تړاو مو له خپلو هیوادوالو سره خپرونه وکړه په دې هیله چې دا خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تاسې د مخابراتي شبکو د کیفیت او د قیمتونو په تړاو څه نظر لرئ خپل نظرونه را سره په کمنټ کې شریکوئ تر بیا چې زه زلمی زیل او د کمرې په برخه کې ستراجین په ژواک ستاسې په خدمت کې حاضرېږو تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارو ښې چارې ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله